سلامونه ملګرو، هیله ده تاسې به ښه یئ. موږ تاسې هره ورځ انټرنیټ استعمالوو، خو کله مو له ځانه پوښتنه کړې چې د انټرنیټ څه شی ده؟ په همدې موضوع باندې غواړم چې تاسو ته نن جامع معلومات وړاندې کړم. انټرنیټ په نړۍ کې د معلوماتو شریکولو او ارتباطاتو یوه نړیواله شبکه ده. تقریبا په دې کې مختلف کمپیوټرونه، سرورونه او نورې وسیلې چې څومره په انټرنیټ ډګر کې استعمالیږي دوی ترمنځ هغه خپلې اړیکې جوړوي او معلومات کولی شي د دې اړیکو له برکته معلومات ترلاسه کړي او خپل کارونه په مخ یوسي. په اوس وخت کې تقریبا د نړۍ نفوس 8 میلیارده شاوخوا اټکل شوی ده. په دې 8 میلیارده انسانانو کې 15 میلیارده انسانان تقریبا هره ورځ انټرنیټ کاروي او لاسرسی ورته لري. او د نړیوالو احصایو په معلوماتو پر بنسټ تقریبا 55 سلنه په دې 15 میلیارد انسانانو کې 55 سلنه نارینه او 45 سلنه ښځینه کارکوونکي دي. او دا چې انټرنیټ د انسانانو په ورځني ژوند کې ډېر زیات سهولتونه رامنځته کړي دي، نو له دې امله له 300 تر 400 میلیونه کسان کال په کال په دې ارقامو احصایه کې زیاتېږي. انټرنیټ څنګه کار کوي؟ انټرنیټ د یو څو شبکو مجموعه ده چې د نړۍ په مختلف برخو کې پرتې دي. دا شبکه د مختلفو ټکنالوژیو لکه د معلوماتو د لیږد د ټرانسمیشن کنټرول پروتوکول یا انټرنیټ پروتوکول TCP/IP لنډ مخفف د ورته وایي، د دې لارې کار کوي. هر کمپیوټر خپله یا هر بله وسیله چې د انټرنیټ په استعمال کې کاریږي هغه خپل یو IP ادرس یا انټرنیټ پروتوکول ادرس لري، او هر هغه فزیکي آله لکه موبایل او ټلیفون او لیپټاپ او آیپاډ وي یا بل شی وي، سرور وي، هغه خپله ځان ته یو مک اډرس هم لري چې هغه ته میډیا اکسس کارډ هم وایي، فزیکي ادرس د هغوی. اوس به راسو چې د انټرنیټ کارول په کومو مقاصدو لپاره کارول کېږي او ولې کارول کېږي. موږ تاسې اکثریت خلک که چېرته د انټرنیټ د استعمال په باره کې معلومات نه لري، هغوی به فکر کوي چې یوازې همدا سوشل میډیا ده چې کارول کېږي. انټرنیټ په ډېرو مرحلو یا ډېرو کارونو کې استعمالېدلی شي، لکه مثلا زه یو مثالونه یې درکوم. ویب هغه ځای دی چې موږ تاسې د HTTP پروتوکول پر بنسټ باندې ډېر زیات ویب سایټونه ته لاسرسی پیدا کولی شو. مثلا یو کس د طیارې ټکټ ځان ته بوک کوي، یا د هوا پېژندنې باره کې چې هوا به سبا څنګه وي، وریځ به وي، باران به وي، خبرونه پکې ګوري، پاسپورټ لپاره نوم لیکنه کوي، طیارې ټکټ اخلي مثلا، یا په هوټل کې د کوټې نیول وغیره ډېر نور کارونه پکې کېږي. یعنې ویب سایټونه نن سبا د معلوماتو د راکړې ورکړې تر ټولو ښه مراکز ګڼل کېدلی شي. دوهم ایمیل ده چې موږ تاسې پښتو کې برېښنالیک ورته وایو. همدغه برېښنالیک یا ایمیل په کارولو سره موږ تاسې زښته ډېر رسمي مراسلات لرو او له یو ځای نه بل ځای ته په ډېر اسانه طریقه او ډېر ښه طریقه باندې د مکتوبونو راکړې ورکړې لپاره ښه مرکز یا ښه طریقه ده. دریم سوشل میډیا ده. مثلا موږ ته د فیسبوک استعمالو، ټویټر استعمالو، انسټاګرام استعمالو، ټیک ټاک ده او نور زیاتې چینایي او نورو شرکتونو شبکې دي جوړې شوي دي، سوشل میډیا پلیټفارمونه دي کار کوي. نو سوشل میډیا هم په انټرنیټ باندې چلیږي. مثلا بل مثال به درکړم چې موږ تاسو غږیز یا صوتي خپرونې کوو، لکه راډیوګانې دي، تلویزیونونه دي، نټفلیکس ده او یوټیوب ده او دغسې نور ډېر شیونه دي. یا بل مثال یې دا کېدلی شي چې انټرنیټ په آنلاین راکړه ورکړه بانکداري کې او پانګونه کې ښه بدیل ده. یعنې په ډېره اسانه تاسو کولی شئ په افغانستان کې ناستئ له چین نه یو شی واخلئ، خریداري کوي، هغه شی تاسو را رسېږي. یا مثلا په افغانستان کې ناستئ د افغانستان د وچې میوې لپاره ته کولی شئ په نورو هېوادونو کې ځان ته ښه مارکېټ پیدا کړي. اوس به دا هغه وکړو چې انټرنیټ له موږ سره څه مرسته کوي یا ځان سره به دا قضاوت وکړو. ګوره انټرنیټ معلومات ته لاسرسی، که چېرته موږ تاسې انټرنیټ نه درلودلی، نو که یوه موضوع موږ تاسې په کتابونو کې پیدا کولی، نو له سهاره تر ماښام به موږ لا یوه موضوع ډېره په مشکله سره پیدا کړې وای. ارتباطات څومره مهم دي اوس چې اوس ته ناست په خپل کور کې په یو ټلیفون باندې ته کولی شې خپل ویډیویي کال له ډېر لرې هېواد سره تنظیم کړي او یو چا سره چې غواړي خبرې وکړي هغه سره ته رسېدلی شي، هم ویډیو هم اډیو. تعلیم څومره اسانه شوی دی چې د همدغه انټرنیټ له برکته چې خلک یوټیوب استعمالوي یا نورې ویب سایټونه ګوري، تعلیمي ویب سایټونه دي یا نورې خپرونې ګوري،
نو هغه اغیزه چې دی له معلم نه یا استاد نه نشي کولی هغه ډېره په اسانه له انټرنیټ نه ځکه مثالونه پکې زیات دي او اسانتیا ورته زیاته سوې ده. همدغه انټرنیټ ده چې اوس موږ تاسو له ډېره لرې ځي نه له بل هېواد نه بلې شفخانې نه یو ډاکټر د کیمرې په وسیله باندې د مریض تشخیص کوي او بل ډاکټر ته لارښوونه کوي چې داسې عملیات کا یا داسې دوا ورکړه. د زراعت په برخه کې انټرنیټ ډېر غټ مثبت رول راوستی دی. زه چین ته تللی وم په غږی کې ما د چینایي دهقانانو سهولت ولیده چې په هر ځای کې سنسر ورته لګېدلی دی چې معمولي یو شی هلته تېرېږي دوی موبایل ته هغه یو اپلیکیشن انسټال کړی و هغه دوی موبایل ته به هغه وارنینګ ورکوو چې تا د مزرعې یا د پټي یا د فیلډ خواته دا کار سوی دی یا دا نه ده سوی. که به چېرته نباتات وچ وو هغوی به خپل بل سنسر ورتلي چې اوبو ته اړتیا ده یا مثلا حاصل رسیږي هغوی خبرتیا ورکوي چې حاصل رسېدلی ده او د ټولولو وخت ده. په امریکا او کاناډا او استرالیا کې چې هلته ډېرې زیاتې پراخې ځمکې دي او هلته د مالداري فارمونه ډېر زیات دي هلته بیا په جربونو په هکتارونو باندې خلک چې فارمونه د غواګانو یا مثلا د نورو څارویو جوړ کړي دي هغوی بیا څه کړي دي په دا ټولو هغه کې مثلا چې څو شل یا دېرش یا څلوېښت هکتار ځمکه وي له دې نه دوی داسې پایې راتاو کړي دي لرې لرې ځای کې 50 متري کې سنسرونه یې پرې لګولي دي او هغه سنسرونو له برکته دوی موبایل ته چې تا سروی دی خواته ځي بېرته پرې کنټرول یې غږ پرې کوي. د همدغه انټرنیټ له برکت موږ تاسې په انلاین ډول باندې په کور کې ناست یو له بل شرکت سره کار کوو او خپل حقوق ترلاسه کوو. نظارت پې کولی شو مثلا د دغه انټرنیټ له برکته موږ تاسې کولی شو د خپلو ماشومان د انلاین ډول د کور کامرې ورسره عیار کړو خپل موبایل کې وګورو موټر وګورو ګودام وګورو کارخانه وګورو کاریګر وګورو هر څه پې کولی شو. خطرات یې چیرې د انټرنیټ لکه څنګه چې هر شی یو مرض لري انټرنیټ هم داسې له مرضه خالي نه دی او کاران ناست دي چې په هره برخه کې ستونزې جوړولی شي. مثلا څنګه ستونزې جوړولی شي تاسو معلومات دا معلومات ډېر زیات مهم دي مثلا د تا نوم د پاسورډ د ایمیل ادرس دی دا تا عمر دی تا تخلص دی ولایت د کومې سیمې د کومې ولسوالۍ مثلا په کوم وجود ته مخکې تللی چې د کړي دا د انټرنیټ له لارې ممکنه دی تاسو شخصي معلومات ته لاسرسی نور کسان پیدا کړي او ممکن یې تاسو معلومات په غلط ځای کې استعمال کړي او یا خرڅ کړي. بل مثال یې د ګمراه کوونکو سافټویرونو په توګه دا خطر ده چې دغه چار ورته اسانه کوي. د مثال په توګه ته غواړې په خپل موبایل کې یا پلی سټور کې یا په هغه کې اپ کې ته غواړې چې مثلا اپ سټور نه ته غواړې چې یو جنتري ډاونلوډ کړي یا الارم ډاونلوډ کړي یا پیډومیټر چې ورته وایي پیاده موږ تاسو په لاره ځو دا معلوم چې ما نن څومره منډه کړې یا پیاده لا مزل کړی دی چې دا راته معلوم شي. نو بعضې داسې لایبرریانې دي چې هغوی پروګرام ډیولپران لري هغوی شخصي ګټې لپاره دا لګولي دي او دا جوړ کړي دي کله چې دته انسټال کړي نو هغه د دې لپاره چې د کاروونکی هغې کې ګمراه کړي یا تیر باسي نو ډېر اوږده اوږده شرایط ورته لیکلي ته به دا نه کوې ته به دا نه کوې ته به دا نه کوې چې بیا د موږ د ستندردونو خلاف راځي او موږ د اجازه نه درکړو ته دا وکاروې. نو زده کاروونکی څه کوي ورته بیا وسیلې چې هغې کې وکېږي چې کله وکېږي دوی خپل مقاصد تاسې تا نه ترلاسه کولی شي مثلا لکه څنګه چې ما ویلي تاسې نوم او ادرس او تلیفون او پاسورډ او هر څه درنه اخیستی شي. دا چاره په افغانستان کې کمه ده ولې په نورو پرمختللي هېوادونو کې دې لپاره چې هر څه د خلکو په ډیجیټل پلیټفارم باندې موجود دي هلته ډېر زیات خطر لري چې بیا وروسته دې تا خپل ترلاسه شوي هغه چې دي محرم شوینه دا بیرته تا په ضد هم استعمالولی شي دې ته بلیک میلینګ سکم هم ویل کېږي. او نور خطرات یې دا دي چې ویروسونه او مالویر چې ورته وایي دا ډېر ناوړه پروګرامونه دي کولی تاسې کمپیوټر یا آیپاډ یا موبایل ته ضرر ورسوي او ډېر زیات مهم عکسونه یا نور هغه شونه چې هر رقم ګټه ورنه اخیستلی شي یا تا په ضد یې کارولی شي دا ویروسونه او شیونه دې ته لاسرسی پیدا کولی شي. بله پوښتنه دا ده چې ښه موږ تاسو خو هر شی اندازه کوو د انټرنیټ اندازه په څه باندې ده زه څه پوه شم دا انټرنیټ څومره ده. مثلا موږ تاسو په ژوند کې د اندازه کړي لپاره ډېر مختلف نړیوال پېژندل شوي واحدونه کاروو لکه وزن په ګرام باندې یا فاصله په سانتي او په متر کیلومتر باندې هوا په حجم باندې بر په واټ باندې او همدارنګه نور ډېر زیات شوي دي. انټرنیټ ګوره په بیټ باندې اندازه کېږي. بیټ چې ته وایي بیټ له دوو عددونو باید یو کېدلی شي یا صفر ده یا یو ده ځکه د کمپیوټر موبایل لیپټاپ
پی سي یا نور هغه شیونه چې په هغې کې استعمالیږي ټکنالوژي کې دوی په باینري لینګویج باندې دغه حالات خپل منځ سره خبرې کوي یا کمیونیکیشن کوي هغه نه A پیژني نه B پیژني نه شل پیژني او نه دېرش پیژني نه انډرسکور پیژني نه سلاش پیژني هغوی یوازې په صفر یو باندې چې دا دوه خبرې دي دوی باندې دوی هغه کې دا راکړه ورکړه کوي خبرې یې سره کوي نو دې ته موږ تاسې بیټ وایو بیټ به یا صفر وي یا به یا وي نو کله چې اته دانې بیټونه سره یو ځای شي چې هغه معمولا یا له صفرونو یا له یو نه ترکیب یې داسې وي چې صفرونه پکې یو هم پکې وي اته دانې دا بیټونه سره یو ځای شي دې ته بیا یو دانه بایټ موږ تاسې وایو بایټ یعنې اته دانې بیټونه یو دانه بایټ راځي زر دانې بایټونه یو کیلو بایټ زر دانې بایټونه یو کیلو بایټ جوړوي چې په کې بي سره ښودل کېږي زر دانې کیلو بایټ بیا یو میگا بایټ جوړوي چې په ام بي سره ښودل کېږي زر دانې میگا بایټونه بیا یو جیگا بایټ یا ګیگا بایټ جوړوي چې په جی بي سره ښودل کېږي زر دانې جیگا بایټونه یا ګیگا بایټونه بیا یو ټیرا بایټ جوړوي چې په ټي بي سره ښودل کېږي او همداسې نور پورته پسې ځه نو یو توپیر ده چې همدغه فارمول موږ تاسې د میموري یا د حجم د ذخیره کولو لپاره هم ساتو مثلا یوه ویډیو دغه کېدی 4 جی بي وي نو د که چېرته هدف د پاسې کوم فارموله ما وویله د انټرنیټ د سرعت د اندازهګیري لپاره ده ته وایي چې ما په لاین باندې انټرنیټ اخیستی ده افغان ټیلیکام نه مثلا ما ډي اس ال اخیستی ده هغه مثلا 3 ام بي پي اس ده موږ تاسو چېرته د حجم لپاره اندازهګیري مطلب هغه به لږ فرق لري یا مثلا 1040 کیلو بایټه دا بیا چې دا یو ام بي کېږي 1040 میگا بایټه دا چې د یو جی بي کېږي 1040 جی بي یا ګیگا بایټ چې دغه بیا یو ټیرا بایټ کېږي او همداسې نور پیشرفته تللی سو مخکې تللی سو ولې د یادولو وړ ده چې پورته فورمول باندې د لیټنسي هم ډېر غټ تاثیر لري او ډاونلوډ سپیډ او د اپلوډ سپیډ هم ډېر تاثیر لري که چېرته تا کنکشن قوي وي دغه اپلوډ ډیډیکیټ درکړی وي بانډویډ نو دغه اپلوډ به قوي وي که چېرته تا ته وایي 1/2 یا 1/3 شیر درکړی وي دغه بیا سرعت هم په اپلوډ کې کمزوری وي هم په ډاونلوډ کې کمزوری وي نو موږ تاسې د انټرنیټ سرعت او د ډیټا لیک سرعت د انټرنیټ د خدمت وړتیا لپاره مهم ده د باندې خبر وکړله نو مثلا که چېرته تاسو یو ویډیو غواړئ چې اپلوډ یې کړئ ډېر زیات وخت ته ضرورت لري تر څو د اپلوډ ځکه هلته تا سرعت کم وي که چېرته د سرعت د انټرنیټ قوي وي یا د مثلا ډیډیکیټ انتخاب کړی وي هغه کې به کوئ چې ډېر زر هم اپلوډ کړي هم ډاونلوډ کړي نو په لنډه یې ووایو چې د انټرنیټ د اندازهګیري واحدونه د معلوماتو د لیږد او ډاونلوډ یا اپلوډ سرعت د هغې شبکې پورې اړه لري لکه بیټس یا بایټ کیلو بایټ میگا بایټ ګیگا بایټ یو سرعت واحدونه دي که نه لیټنسي په دې کې ډېر غټ رول لري چې لیټنسي باید څومره مثلا د موږ تاسې د فایبر اپټیک لیټنسي که په نظر کې ونیسو نو هغه له شپېتو نه نیولې تر 160 ده د مایکروویو لیټنسي چې ریډیو فریکونسي هم ورته وایي دې لیټنسي تقریبا له 160 نه تر 250 پورې ده له هغه نه وروسته بیا د سټلایټ فریکونسي چې هغه ډېره زیاته ده تقریبا 800 پورې ملي سیکنډه پورې رسېږي مثلا ته یو شی غواړې چې پینګ کې مثلا کې www.google.com که چېرته دا هغه ډومین غواړې ته پینګ کې پینګ کولو له وخت نه 800 ملي سیکنډه وخت نیسي تا ته بېرته رسپانډ درکوي ولې فایبر ډېر چټک درکوي نو په نړۍ کې ویلی شو چې اوسني عصر کې انټرنیټ زموږ تاسې په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راوستي دي د انسان له ژوندانه سره ډېر غټ کومکونه کړي دي او ډېرې زیاتې اسانتیاوې موږ ته رامنځته کړي دي د دې په هیله چې موږ تاسو له انټرنیټ نه مثبت او سالمه استفاده وکړو او خپل وخت ضایع نه کړو خدای مو سپارم